د نورستان پارون ته راغلي یو. خوشبختانه د خوشحالۍ خبر دی، د خوشحالۍ زیری. څنګه خو اول د ټول نه غوښتنه دا ده چې دغه سړک جوړیږي، د همدوی دپاره جوړیږي، د دوی په خدمت کې دی. دغه د کاري پروسو په وخت کې چې کله کوم مرحله کار رواني نو بس فقط دی دغه ساتنه دی وکړي چې مطلب موږ بعضې وخت سپری کړی دی موټر پرې پورته نه کړي. مخکې نورستان ته راغلی وي؟ نه، اول ځل راغلم. په اول ځل راغلی. څومره د ښایسته طبیعت، د ښایسته نورستان دې ولیده او پکې دې د آبادۍ خبر ولیده، څومره خوشحاله یې؟ بالکل، واقعا ډېر زیات خوشحاله یم. نورستان ته په اول ځل راغلم، چکر مو وهل، کار ته م راغلی، وطن خدمت کول. بلې، ام خرما ام ثواب، ام معاش اخلي، ام د وطن خدمت کوي. باندې څه وایي چې د خلکو خوشحالي او دغه چې کوم دی له حده وتلې خبره ده. د کونړ نه تر پارونه پورې څو کیلومتره سړک دی؟ تقریبا دا د 110 کیلومتره برابرېږي او ټول پخېږي انشاءالله. دغه 80 کیلومتره زموږ دا 2600 چې دی دا موږ سره دی په 2 لاټونو کې، او بیا 80 کیلومتره بل شرکت د کندهاریانو دغه سره دی. ښه، بیا هغوی سره دی. یاره والا ډېرې زیاتې تېرې شولې، اوس چې دی اوس پکې ډېر خوشحاله یاستو ځکه چې بس دغه لږ لیدلی دی، خو یاره مونږ خوند کوي. او تم راغلی اوس یې په خپله وکتل، مخکې به راغلی یم نه، اوس هم لاره بنده ده، کار په چټکۍ روان دی، ډېر زیات په چټکۍ روان دی. ډېر وخت نه زما تقریبا 3 کاله ته کېږي موږ مخکې به راتلو، ګردونه به غبار به دا ویلې به وي، مطلب ډېر ورسره په عذاب وو. زموږ ارمان و چې کومه ورځ به راځي چې زموږ په ژوند کې دا سړک پېښ شي. دغه سړک پخېدل یوازې زموږ د خوښۍ نه، دا د افغانستان لپاره یو حیاتي داسې پروژه ده چې دلته زرګونه خلک کار کوي. د څښتن تعالی په سپېڅلې نامه سلام افغانستان. ستړي مه شئ، ښه راغلاست او هرکلی د خپرونو په دوام کې یو ځلې بیا د نورستان پارون ته راغلي یو. خوشبختانه د خوشحالۍ خبر دی، د خوشحالۍ زیری. په نورستان پارون کې د 2.5 کیلومترو د سړک د پخېدو چارې په چټکۍ سره روانې دي او تاسې وګورئ چې سړک قیل کېږي، د قیر چارې په چټکۍ سره روانې دي. دا د ټولو افغانانو بالخصوصا د نورستان د خلکو تر ټولو یو غټ ارمان او ټول ورته خوشبینه دي، د خوشحالۍ خبر دی. نورستان هغه ولایت دی چې دلته هر کال د اوړي په موسم کې ډېر زیات سیلانیان راځي د چکر دپاره، د تفریح دپاره، او دا سړک به انشاءالله 2.5 کیلومتره پخېږي ډېر ژر، همداسې به پسې نور هم پخېږي. ملتیا مو وکړئ، خپرونه وګورئ، زموږ سره پاتې شئ. یو ځل بیا هم ښه راغلاست. خوشبختانه دا دی د نورستان د پارون د قیر سړک چارې په چټکۍ سره روانې دي او انجینر صاحبان هم دلته چمتو دي چې موږ سره خبرې وکړي. دا د خوشبختۍ او د خوشحالۍ د افغانستان د پرمختګ تر ټولو یو غوړ خبر دی. السلام علیکم، جوړ په خیر، ستړي مه شئ. سلام، مننه، ښه راغلاست. قربان مو شمه، ډېره مننه کوو. نوم مبارک مو؟ زما نوم عبدالمتین بارکزی د کونړ نورستان د 2.8 کیلومتره پروجیکټ منیجر یم. ډېر ښه منیجر صاحب، ډېر ته ښه راغلاست ویو په ښایسته نورستان کې. مننه، کور آباد، تاسو ښه راغلاست. خوشحاله اوسئ. دا چې زما خو لومړنی سفر دی په ژوند کې، نورستان پارون ته راغلو. خوشبختانه په داسې یو ځای مو سترګې ولګېدې، په داسې یو پرمختګ، په داسې یو خبر چې بالکل د خوشحالۍ احساس کوو. یعنی تاسو باور وکړئ دغه پروژه چې کله شروع کېده دته د افغانستان په کونج کې په لکاو خلک د دغه ورځې په انتظار وو
چې نن الحمدلله تاسو عملاً ګورئ چې هغه ارمان د خلکو او زمونږ خپله چې زمونږ ټول زحمتکشه ټیم په دې کې شپه ورځې هلې ځلې وکړې تلاشونه وکړل بالاخره تاسې د هغې د تلاشونو او زحمتونو نتیجه ګورئ چې الحمدلله نن موږ تاسې د قیر د پروسې شاهدان په سایه کې بله بالکل دلته چې همدا اوس څومره خلک راغلي دي ولاړ دي د دې سړک د قیر چارې په چټکۍ سره روانې دي له نږدې نه څاري په ټوله دنیا کې په هر ځای کې چې افغانان دي په خارج کې دي داخل په هیواد کې دي ډېر زیات خوشبینه دي دغه سړک ته دغه سړک چې قیر کېږي جوړېدو ته پخېدو ته ډېر زیات خوشحالي کوي د تاسو ته بهتره معلومه ده تقریبا موږ چې کله 13 دوشنبه دغه سړک افتتاح وکړه یعنی په خارج او په داخل د افغانستان کې د دوستانو ملګرو لخوا نه ډیر زیات تشویقي جنبې ویډیوګانې عکسونه دغه په میډیا کې خپرې شولې او واقعا دا د افتخار ځای دی چې د افغانستان تقریبا دغه 13 اختر کې زمونږ د معلوماتو په اساس په لکاو خلک دلته د سیاحت لپاره راغلي وو نو دا چې دغه سړک له خیره پوخ شي نه تنها د سیاحینو لپاره به یو ښه تفریحګاه وي بلکې دا خو تاسو خپله بهتره معلومیږي چې د افغانستان په سطحه باندې یوه شنه سیمه ده او ابو هوا یې تاسو وګورئ چې په دغه وخت کې د غرونو په سر باندې واورې پرتې دي یعنې در حاله کې چې زموږ ستاسې په ګرمسر ولایتونو کې ګرمي بې حده زیاته ده نو تقریبا داسې ووایه چې د خلکو خوشحالي او دغه چې کوم دی له حده وتلې خبره ده د کونړ نه تر پارونه پورې څو کیلومتره سړک دی تقریبا دا د 110 کیلومتره برابرېږي او ټول پخېږي انشاءالله انشاءالله دغه 80 کیلومتره زموږ د 2.5 سوه چې دی دا موږ سره دی په دوه لاټونو کې او بیا 80 کیلومتره بل شرکت د کندهاریان دغه سره دی ښه بیا هغوی سره دی اول کار ستاسې دی بیا به ورپسې هغې کوي بله یعنی موږ تقریبا داسې وه دا د تیر جمهوریت په وخت کې د قرارداد شوی او بیا د تحولاتو په اساس باندې دا پروژه څه موده توقف و کارونه ولاړو الحمدلله دا د امارت پر راتګ سره ټولو مشرانو دغه سیمې ته توجه وکړله او دغه دوباره دا کار شروع شو او تاسې خپله ګورئ چې زموږ د اسفالټ پروسه روانه ده او موږ ډاډ ورکوو د خپلو وطنوالو ته چې انشاءالله په راروانو شپږو میاشتو کې به انشاءالله دغه مسیر چې زموږ په قرارداد کې دی دا به له خیره سره پخېږي او انشاءالله بالکل او اوس برحاله څومره کار شوی دی څومره په تیزۍ روان دی یعنی زموږ تقریبا داسې وایي چې د ورځې 5.5 الا 600 متره طول باندې موږ د ورځې اسفالټ کوو ماشاءالله 600 کیلومتره بله 600 متره کار کولی شو 600 ماشاءالله بیا خو کار ښه تیز روان دی الحمدلله بس فقط د غزینې نقاطو کې بعض مشکلات شته چې هغه هم له خیره موږ په عملا زموږ ټیم په شپه ورځ تبو تلاش کوي د هغې د هڅې د هغې د تلاشونه دي چې خوارېګانې شروع کړي دي او الحمدلله دغه تاسې خپله ګورئ چې هغه مشکلاتونه موږ د خپل مخه نه رفع کړو نو امید ده چې په دغه را روانو شپږو میاشتو کې به دغه مسیر د خلکو مخ خلاص وي خوشحاله اوسئ موجوده ستونزې مشکلات خو انشاءالله نشته نه الحمدلله موږ د خپل موجوده نظام نه مننه کوو د والي صاحب نه مننه کوو نورو منصوبین نه چې دلته په داخل د ولایت کې دي همیشه یې موږ ته د هر راز همکارۍ ډاډ راکړی دی کله چې موږ ته کوم مشکل او ستونزه پیدا شوې ده په وخت سره زموږ مشکل ته رسیدګي کړې ده او موږ ورنه خوشحاله یو دوی موږ سره په هر څه کې د دوی د همکارۍ نتیجه ده چې زموږ دغه کار دې حد ته راغلی خاص طور د والي صاحب یعنې تقریبا ټول مشران چې کوم دي دغه سړک دپاره انتظار ویسته خوشبینه ورته خو د دوی همکاري او د دوی دغه ډاډ او د دوی زموږ په څنګ کې ودرېدل موږ ته دومره انرژي راکړې چې زموږ کار الحمدلله دی په چټکۍ باندې روان بله بالکل انجینر صاحب موږ خپله خو ننګرهار نه راغلو که نه اول کونړ ته بیا کونړ نه موږ په دغه لاره کې 5-6 ساعته مزل وکړه بیا مو یو څه پیاده چې ستاسې کار په چټکۍ روان و پیاده مزل وکړه خو موږ چې دغه لاره ولیده دا سختۍ دا بدبختي دا ستونزې مشکلات چې په دغه لاره کې څومره دي دا چې په راتلونکي کې انشاءالله حل شي دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده یعنې تاسې باور وکړئ دا کله چې موږ لومړي سره دا کار شروع کوو په دغه سړک باندې یعنې داسې یو موټر هم چې تېرېده هغه هم ډېر په سختۍ کې بې حده زیات د خلک په تکلیف کې وو حتی د دوی ژوند ډېر قید و نو اوس د دغه پروژې په تطبیق کېدو سره تاسې عملا دا د ګورئ چې زمونږ 2 متره په سور باندې موږ اسفالټ اچوو تقریبا یو نیم شولډر دی یعنې تقریبا 9 متره زمونږ د سړک موجوده عرض دی نو تاسې فکر وکړئ چې دغه سړک جوړ شي او پوخ شي زه ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې دغه 6 ساعته لاره به د خیره موږ تاسې په 1 ساعت د خیر کوو بله بالکل اوږدوالی تا ویل چې 600 د اقل 500 متره موږ د ورځې اچوو که نه پلانوالی دې سړک څومره دی د ده پلانوالی 2 متره دی 2 متره ټول عمومي 2 متره دی بله دا خو بیا 2 متره دی څه معلومات دې سړک په اړه ورکړي ځکه تاسو انجینر شئ موږ په دغه برخه کې تجربه هم نه لرو فقط زه به درته وایم چې اول خو به د کیفیت په اړه باندې معلومات درکړم درته کله چې موږ هره ساختماني پروسه په شروع باندې کوو مخکې له دې څخه موږ دغه موادو د کیفیت ټسټونه کوو کله چې دغه زموږ ټول ټیم او د فایدامي ټیم په دغه د کار په کیفیت باندې مطمئن شي چې کار بیخي د کیفیت مطابق ده او زموږ د قرارداد مطابق ده هغه نه بعد
کار ته اجازه ورکوو نو دغه ساحه تاسو خپله ګورئ دا قیر چې فعلا اچول کېږي 2 متره عرض لري دا په 2 طبقو کې البته زمونږ دغه اول لاټ چې دی 11 جمع 916 یعنی څه کم 12 کیلومتره زمونږ یو لاټ دی چې په دې کې موږ 2 طبقې قیر لرو یوه طبقه بینډر ده 15 سانتي او بل طبقه ویرن 4 سانتي مجموع کې د قیر زمونږ 9 سانتي 2 طبقو کې اچول کېږي بیا په دویم لاټ کې زمونږ تقریبا لس کم څه کم 11 کیلومتره هغه برابرېږي نو هغه به یو طبقه ده چې هغه 7 سانتي موږ یوازې بینډر لرو خوشاله اوسئ ډېر مننه ان شاء الله شپږم میاشتې بعد به دغه 110 کیلومتره سړک چې د نورستان او د پارون د کونړ ترمنځ دی دا به ان شاء الله پوخ او خلک به ترنه ښه ښایسته استفاده کوي یعنی نه هغه 80 کیلومتره خو فکر نه کوم چې اوس پوخ شي هغه فقط ټول به څومره وخت ونیسي هغه ټول شاید 2 کالو کې وخت زمونږ خو په شپږ میاشتو کې پخېږي ځکه زمونږ کار په هغه نه مخکې شروع کړی او هغه د فعلا دپاره اوس په سټرکچر او په کټینګونو کې لګیا دی احتمال شته چې پر روان 2 کالو کې هغه د هم قیر واچي خو مهمه خبر دا ده چې کله دغه د سړک کټینګونه او سټرکچر او دیوالونه او پلچکونه خلاص شي او د سړک حد اقل د بیس برابر شي نو صرف یو د اسفالت نه غیر خلک کول پر هاته باندې خپل سفر باندې کې خپل مریضان انتقال کی او خلکو ته راحت وي اوس تاسو خپل وکړه تاسو راتلې لار باندې طبي خبر د خلک په پوس موټر کې هم راځي نو چړایان دي او کندې دي حتی هغه نره موټر به کې بنديږي خطر به کې نشي نو هدا اقل چې د سړک بدنه جوړ شي په دغه روان کال دغه جمع پورې نو دا خلک لپاره خزر ده ان شاء الله یو څه ستونزې خو حل کیږي کنه الحمدلله بيخي تاسو باور وکړئ که څوک دلته په خوا راغلی د غسین باشندگان تاسو د احساسات وګورئ او تاسو دونه پښتنه وکړئ دا خلک ډیر واقعا په ستونزو کې او ډیر مستحق خلک تقریبا په دغه تیرو شل کله جمهوریت کې د خلکو تخکار نه شوی او دا خلک واقعا د دغه مستحق او چې باید دغه ځای ته توجه شو ځکه دغه نورستان په اوسنی حالت کې د ملي پارک په نوم نومول شوی او د افغانستان نه بلکې د نړۍ ګوټ نه د خلکو توجه ورته راوخته د خلک د دې تقریبا علاقمندان دي چې د ساحې نه لیدنه وکړي ځکه شنه ساحې غریزي منطقې ښکلې هوا نو دا تقریبا د خلکو یو هوس او ارمان وي چې نورستان ته چکر ته راشي نو الله تعالی دې وکړي چې د خلکو ارمان او هوس ډېر په ذریعه دغه باندې پوره شي او ټول الله پاک راولي ښه ډېره مننه خوشحاله اوسئ انجینر صاحب لکه د نورستان د خلکو نه او موجوده کوم چې د نورو ولایتونو د سیلانیان په چکر راځي د هغوی نه څه غوښتنه لرئ مهرباني وکړئ زمونږ خو اول د ټول نه غوښتنه دا ده چې دغه سړک جوړیږي د همدوی دپاره جوړیږي د دوی په خدمت کې دی دغه د کاري پروسو په وخت کې چې کله کوم مرحله کار رواني نو بس فقط دغه ساتنه دی وکړي چې مطلب موږ بعض وخت سپری کړی دی موټر په پورته نه کړي او مطلب توجه ورته وکړي خدا نه خواسته موږ په ډېر زحمتونو وباسو ځان ساتنه وکړي شپه ورځ په تابو تلاش کوو زموږ ټیم چې مطلب دغه کار کیفیت ښه راشي خدا نه خواسته د دوی د اندکې غفلت او غلطۍ په وجه باندې زموږ د کلونه خوارۍ په سیند کېږي دویم مسله مې یو پیغام ورکوم د خپلو سیلانانو ورونو ته دا کم ډیورانو ته چې په لاره باندې تیریږي را تیریږي دغه ساحې غریزي منطقې دا قید ساحې دي ډېر احتیاط نه د کار واخلي اوس دغه سړک ماشاءالله پوخ شو نو چې څومره سرعت دوی پرې اخلي ډریورانو ته خوند ورکوي نو خدا نه خواسته داسې نه چې د دوی دغه 15 دقیقې هغه خوند او لذت خدا نه خواسته د دوی په هغه افت باندې بدل نشي او خپل ژوند ته یا په څنګه چې کومه سپارلۍ په موټر کې ناست دی چې هغه ته مشکل جوړ نه کړي بس فقط په ځان دي خیال وکړي په سپارلۍ دي خیال وکړي او ډېر په احتیاط دغه نه امور برور وکړي خوشحاله اوسئ انجینر صاحب چې موږ سره مو قیمتي وخت راکړ او موږ سره مرکه وکړه ډېره مننه خدا مو راوله ډېره مننه کور آباد تشکر مننه ملتیا مو وکړه د نورستان پارون نورستان ته راغلي یو او دلته د قیر سړک چاړې په چټکۍ سره روانې دي ملتیا مو وکړئ خپرونه وګورئ خوشبختانه بیا هم ښه راغلاست او ټول خلک چې دی د نورستان که څوک دلته وظیفه لري که څوک دلته اوسیږي که څوک دلته د چکر دپاره راځي چې دا د سړک چاړې په چټکۍ سره روانې دي دا چې ګوري نو ډېر زیات خوشحاله کېږي السلام علیکم ستړي مه شئ خیر حالت تاسو هم ستړي مه شئ خوشحاله اوسئ نوم مبارک نوم مې نوید دی د ننګرهار ولایت
د شینوارو چمس اوسېدونکی یم فلحال دلته د نورستان د اوبو انرژۍ ریاست کې مې وظیفه ده. ښه ډېر ښه همدلته وظیفه لري؟ همدلته وظیفه لرم. بیا خو یې لکه ستا مزې دي که نه؟ خیر زه مننه. موږ ډېر وخت نه زما تقریبا 3 کاله ته کېږي موږ مخکې به راتلو ګردونه به غبار به دا ویلې به وې مطلب ډېر ورسره په عذاب وو. زموږ ارمان و چې کومه ورځ به راځي چې زموږ په ژوند کې دا سړک پېښ شي. دغه سړک پخېدل یوازې زموږ د خوښۍ نه دا د افغانستان لپاره یو حیاتي داسې پروژه ده چې دلته زرګونه خلک کار کوي. دا به تلپاتې پروژه وي او د افغانستان په تاریخ کې به دا یو تلپاتې پروژه پاتې شي. دا موږ ډېر زیات خوشحاله یو لوی خوشحالي یو ډېر زیات خوشحاله موږ راغلي موږ ټول وظیفې ده خو دې ته ودرېدو هغه د خوشحالۍ لپاره. نن چې موږ کومه خوشحالي احساسوو تاسې باور وکړئ چې موږ په جامو کې نه ځایږو. دا موږ لپاره د ویاړ او افتخار ځای دی ځکه چې افغانستان ډېر جنګ ځپلی هېواد تېر شوی دی او دا موږ لپاره لکه د افغانستان کې دا سړک جوړونه داسې مثال لري لکه د انسان په بدن کې رګونه چې دي د داسې مثال لري. اوس دا نورستان سړک جوړ شي دلته ډېره زیاته قیمتي ده ډېر د علت دا د سړک دی ډېر زیات خلک د سهولت نه پاتې دي نه هغه ټکنالوژي شته خلک چې وګوري ډېر یو ښه خلک دي. که دغه سړک پوخ شو دا ولایتونه دا ټول سر نښلېږي. افغانستان دلته به خلک ډېر سهولت پیدا کړه. ننګرهار خلک به د دې نه استفاده کوي دا به د قوی نه استفاده کوي. څنګه ولایت به وي؟ دا به د افغانستان په سطح به لکه اوس خلک قابل دي. زه وایم چې دا به د افغانستان په سطح دا به اولینه درجه د هېواد بخلي ځکه چې یو لحاظ دا یو طبیعي ښکلا لري یو دا نومي ماشاءالله تاسې دیوونو ته وګورئ دې دښتو ته که نه دا ښکلا دا په یو ولایت کې هم نشته دی. دا هوا یو هوا که چېرته سړک ورته پوښ یوازینی مشکل د دې ولایت دا سړک دی. بس دغه سړک پوښ شو زیاتره خلک وبخښئ زیاتره خلک اوس په اوس وخت کې دې سیمې ته د سویزرلینډ لقب ورکوي. سویزرلینډ لقب بالکل لکه یوازې افغانان نه د نړۍ خلک د سویزرلینډ لقب ورکوي. د نړۍ خلک راځي دلته موږ وظیفه لرو ډېر سیلبین راځي د امریکې نه راغلي خارجي راغلي نارینه او ښځینه دواړه راغلي دلته. یعنې په داسې حالاتو کې هم راغلي چې دا سړک پوخ نه و د عادي غرونو ته ختل موږ به تلو ته غرونو ته به راتله خارجي امریکا ښځینه او نارینه راتله دلته بیا دې مېلمستون کې وو. که چېرته دغه سړک پوخ شو تاسې وګورئ چې دغه ولایت دنیا به راماته وي. دا به یو دم اقتصادي داسې ولایت چې ټول افغانستان ته به ګټه رسېږي نړۍ ته به ګټه رسېږي. دغه ولایت د نړۍ لپاره به د یو سولې پیغام به خپروي علت به دغه سړک وي. بالکل نوي جان ښایسته خبرې خوشحاله اوسئ. موږ هم خوشحاله شو کار خو په چټکۍ روان دی ډېر اساسي او تادابي کار روان دی ځکه چې ولایت او مرکز ټول په راس کې دي سره زموږ انرژي ریاست نه هم دلته راس کې دي سره ټول یعنی یو څه اوسه پرې خراب نه دي. موږ ډېر زیات خوشحاله ان شاء الله چې دا به په اخره پورې ډېر په خوشحالۍ کامیابي ډول سره سرته بري. خوشحاله اوسئ. وروسته کې څه پیغام لرئ دې خلکو اوسېدونکو ته سلبینو ته چې دلته د نورو ولایتونو نه راځي؟ پیغام د دې خلکو ته همدا دی چې دغه سړک په جوړونه کې دغه سړک په خلاصون کې کوم خلک چې راځي دلته تنګېږي وخت پورې ګاډي ودرېدلي دوی به زړه تنګ نه کا. دغه سړک د دوی لپاره یو هیتر ځای موږ ټول په دې کې شراکت باید وکړو. که د دې ځای خلک دي که د ننګرهار دي که د کونړ ټول خلک د دې سړک په جوړونه کې بیرته په نو رانیولو کې باید کې برخه واخلي او دغه سړک باید تلپاتې مسې پاتې شي. ډېره مننه قربان ډېره مننه. ملتیا مو وکړئ او خپرونه راسره د نورستان له پارون نه وګورئ موږ له تاسو سره یو. ماشاءالله دغه سړک خو داسې ښکلی ښایسته ښکاري. همدا اوس زه داسې یو احساس کوم چې یو اروپایي خارج ته راغلی یم یو بل ملک ته راغلی یم نو تاسې دا منظرې وګورئ طبیعت وګورئ دا روانې اوبه او دا پخه لاره الله دې د بد نظر نه وساتي. السلام علیکم. جوړ په خیر. خیر جوړې قرارې ده. خوشحاله اوسئ. لږ مخکې راشه څنګه یې؟ سال دی. ته خوشحاله نه یې؟ ولې به خوشحاله نه یم؟ هغه دی روډ راته پوه شو زه د دې لینډ ډرایور یم
او دې ته ډېر سیلبین هم راځي اوسه پور به راتله خو ډېر په تکلیف سره به راتله څو کاله کېږي ډریوري؟ شپږ کاله وشولو. شپږ کاله سختې تنګې بدې دي یاره ولا ډېرې زیاتې تېرې شولې. اوس چې دی اوس پکې ډېر خوشحاله یاستو ځکه چې بس همدغه لږ لیدلی دی خو یاره مونږ خوند کوي او تم راغلی اوس یې په خپله وکتل مخکې به راغلی هم اوس هم لاره بنده ده کار په چټکۍ روان دی ډېر زیات په چټکۍ روان دی او 2.5 کیلومتره خو پخېږي له خیره او دا خو به په دې نږدې ورځو کې انشاءالله پوخ شي او نوره لار مواره دغه غرونه یې پکې هوار کړه لارې صفا کړل هغه لار و کار خو پې روان دی موږ هم چې سار را روان شو دغه مازدیګر ته رارسو ښه په تکلیف رارسو خو یعنې دغه موږ دغه نه کوو چې یاره دغه اوس تکلیف دی دغه تکلیف نه پخې لارې ته راوخېږي بیا خو بادشاهي ده که نه بیا خوشحاله شي سوارلی هم خوشحاله شي سوارلی هم خوشحاله شي موږ هم خوشحاله شو او بس یعنې بیا دا دغه کوو چې موږ د چکر ځای ته راغلي دا نه وایو چې یعنې ډریوران یې یا سوارلي کوو ډېر خوشحاله یو ستا په ژوند کې دا یو غټ ارمان و چې دا لاره پخه شي له خیره سره او یا پې کار شروع شي دا به ستا انتظار نو دا هم غټ ارمان و اوس یې هغه دی بس انشاءالله چې بس سر ته ورسېدل ټول ډریوران به خوشحاله وي ډېر زیات نو مصرف به هم ستاسو په دې لاره کم وي بیا یاره انشاءالله اوسه پورې خو هماغه دی ځکه چې تا لاره لکه دغه پخې ته چې راوخېږي او بیا مصرف به کم وي موټر نه خرابېږي راحت راځي او انشاءالله مصرف کمیږي او بس بیا به کرایان هم راولېږي سیلبین به هم ډېري زمونږ کاروبار به مو سره ښه شي اوس دا سړک به ګوره په ناز او نخرو ساتئ ښه انشاءالله بسم الله به دې سړک راځي داسې نه شي سپیډ ورکوئ وروره ګلاو او خو تاسې به هم ګوره چکرې ډېرې راووئ داسې نه چې بس ټول خلک به راځي ټول خلک به راځي تاسو نه ډېره مننه قربان مننه ډېره مننه ملتیا مو کې هلته مخکې ځو کار هم روان دی خپرونه وګورئ تاسو ګورئ خوشبختانه د نورستان په سړک باندې ډېر شمېر ځوانان د نورو ولایتونو راغلي دي خوشبختۍ خبر دا ده چې دلته زیاتره ځوانان په کار باندې بوخت دي د خوشحالۍ خبر دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جوړې په خیر الحمدلله خیر جوړې کراري ده اوس نوم دې څه دی نوم یې ولی محمد ده ولی محمد کوم ولایت دی د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسېدونکی شینواری بالکل شینواری ماشاءالله تاسو وګورئ لکه د نورو ولایتونو هم دلته خلک راغلي خوست پکتیا لوګر دلته کار کوي او څومره وخت کېږي دلته کار کوي دلته دا تقریبا 10 ورځې کېږي چې شوی دی 10 ورځې کېږي او کامرمین لږ مخکې راشه تاسو وګورئ دا ستا وظیفه څه دلته زما وظیفه دغه چینج ته ولاړم چینج دا قیر چې دی اوارئ اواره مې قیر ته موټر دی برابروي او بالکل موټر ته برابروم کله مخکې نورستان ته راغلی وي نه اول ځل راغلم په اول ځل راغلی څومره د ښایسته طبیعت د ښایسته نورستان دی ولیده او پکې دې د ابادۍ خبر ولیده څومره خوشحاله یې بالکل واقعا ډېر زیات خوشحاله یم نورستان ته په اول ځل راغلم چکر مو کار ته م راغلی وطن خدمت کوو الحمدلله بلې ام خرما ام ثواب ام معاش اخلي ام د وطن خدمت کوي ام د وطن د ابادۍ د رنګینه خبر ګوري بالکل د نږدې نه انجینرانو رویه در سره دلته څنګه ده بیخي نامې ده بیخي زبردست د نورستان د خلکو د دې ضد انجینرانو کاري سټاف ټول نه الحمدلله ډېر خوشحاله یو پېښ شو الحمدلله ښه برابر دي ښه په مینه محبت کار کوي محبت کار کوو الحمدلله بس دا خوشحاله دا ډېره ده ډېره مننه قربان دي شم ډېره مننه ملتیا مو وکړئ او خپرونه را سره وګورئ
ځلې بیا هم ښه راغلاست او هرکلی دا وه د نورستان د پارون د سړک غیرریزۍ خپرونه هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي تر بلې خپرونې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی بهونکي څښتن تعالی رب باندې سپارم هر چېرته چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ د یو سوړلړي سوکاله تلپاتې افغانستان په هیله خدای په امان